قدرمنو عزتمنو دا یوه پوښتنه ډېره کېږي چې په چمن کې د افغانستان چې کوم مهاجر روان دي هغو ته په زکات سره ډوډۍ ورکول څنګه دي. ګورې عزتمنو دا مسله خو بلکل واضح او ښکاره ده چې غریب سړي ته په زکات کې ډوډۍ هم ورکولی سي، چپلۍ هم ورکولی سي، جامې هم ورکولی سي، یعنې هر هغه تعاون چې د ده ضرورت وي هغه ته د زکات په مد کې ورسره کولی سي. پاتې شو هغه خلک چې د دې دپاره د خوراک انتظام کوي و هغو ته زکات پیسې په لاس ورکول چې بیا په دې باندې وخوري، نو د هغه دپاره دا دوې خبرې باید په ذهن کې وساتل سي. یو دا دی چې کوم سړي ته د زکات پیسې ته ورکوې هغه به د دې خیال ساتي پکې چې دغه پیسې دغه ډوډۍ به په غریبانو باندې خوري. کیدای شي په دغه کډو کې مالداره کسان هم وي، نو دا صرف غریبان خوړلی شي. او دویم صورت دا هم پکې کولی شي چې دغه پیسې د زکات دا په یو غریب باندې قبض کړي، چې په هغه یې قبض کړي، بیا په هغه باندې غویې حلالوي، په هغه ډوډۍ تیاروي، بیا که مالي دي او که مسکینان یې هغه ټوله خوړلی شي. نو صرف د دې خبرې خیال پکې وساتلی شي. کله کله مثلا چې ته د دغه مشر ته د زکات پیسې ورکړې، هغه په دې باندې ډوډۍ تیاره کړي، په دې باندې غویې حلال کړي، په دې باندې بیا د دې د خپل خدمت والا داسې کسان وي چې هغه صاحب الحساب وي، پیسو والی، نو د هغه دپاره خو بیا د دې خوړل جایز نه دي. دی باید د دې خیال پکې وساتي، یا دې دغه پیسې په یو غریب باندې قبض کړي. که چیرې هغه سړی دا تقسیمولو والا خپله غریب دی، نو اول دې دا په خپل لاس کې په نیت د قبض واخلي، بیا په مالدارانو خوري، که په غریبانو خوري، که بیا په خپلو خادمانو خوري، که په دا مهاجر وروڼو باندې خوري، بیا صحیح ده. نو د دې خیال باید پکې وساتلی شي.